السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د موبایل د بیټرۍ د ترمینل پر رابطه باندې ده. لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده، عموما بیټرۍ دوستانو که دا غټې وي، وړې وي یا واړه سیلونه وي، که دا گاړو یا سولر پینلو او یا بیټری چارجرو او یا ډیزلي انجنونو ته نصب او کنیکشن شوي وي، نو د دې ټولو ترمینل دوستانو دو عدد وي چې یو ترمینل ته پازیټیو ویل کیږي او بل ته نیگیټیو ویل کیږي. یعنی د دواړو ترمینلو ته یو د هغې څخه مثبت وي او یو ترمینل دوستانو دا منفي وي، او د دې دواړو ترمینلو په واسطه باندې ډیسی لوډونو ته چې په ډیسی انرژي باندې کار او فعالیت اجرا کوي دې ته سپلای کیږي، او په نورمال ډول باندې ډیسی لوډونه یعنی ډیسی مصرفونه کار او فعالیت اجرا کوي. نو راځو دوستانو د موبایلونو بیټرو ته، که دا د ساده موبایل وي یا د انډرایډ موبایل وي یا د سمارټ موبایلو لپاره وي، نو دوستانو ولې د موبایلونو په بیټرو کې 3 او 4 ترمینل راځي؟ د دې کار او فعالیت څه دی او دا څه کار او فعالیت سرته رسوي؟ راځو دوستانو د 3 ترمینلو والا او 4 ترمینلو والا د موبایل بیټرو ته چې دا دواړه مساوي کار او فعالیت اجرا کوي، او د 3 ترمینلو والا بیټري او د 4 ترمینلو والا بیټري د دې ترمینل څه کار او فعالیت اجرا کوي، او د دې دواړو بیټرو د ترمینلو ترمنځ فرق څه دی. اول راځو دوستانو د موبایل 3 ترمینل بیټرۍ د ترمینلو کار او فعالیت ته. نو دوستانو لکه څنګه چې تاسې په دې پکچر کې وینئ، 3 ترمینل بیټرۍ دوستانو 3 پینټونه لري، چې اول بهر ته پینټ دوستانو دا پازیټیو یعنی مثبت دی، او د دې دوهم پینټ سټیټس انډیکیټ دی چې دا د موبایل پروسیسر ته سیګنل ورکوي چې بیټري څو کیپاسټي ده، څومره چارج ده، څومره نه ده، او د بیټرۍ سیز او پراپرټي څومره ده. نو پروسیسر د بیټرۍ ټوله پراپرټي انډیکیټ کوي، او دا دوستانو چارجوي چې 100% باید بیټري په نورمال ډول باندې چارج شي، دا انډیکیټ کوي او د بیټرۍ کنټرول، حفاظت او ساتنه کوي. او د سټیټس انډیکیټ ترمینل نه علاوه 2 پینټونه نور چې پازیټیو او نیگیټیو دي، دا دواړه ترمینل دوستانو د موبایل د سٹارټېدو لپاره کار او فعالیت اجرا کوي. راځو دوستانو 4 ترمینل د موبایل بیټري ته، چې په دې بیټرۍ کې 4 ترمینل څه کار او فعالیت اجرا کوي. دوستانو لکه څنګه چې په 3 ترمینل موبایل بیټري کې پازیټیو او نیگیټیو د موبایل د سٹارټ لپاره استعمالیږي، نو داسې هم په 4 ترمینل بیټرۍ کې پازیټیو او نیگیټیو د موبایل د سٹارټ لپاره استعمالیږي، او همداسې په دې 4 ترمینل بیټرۍ کې سټیټس انډیکیټ د بیټرۍ د چارج او کیپاسټي د کنټرول لپاره استعمالیږي، او په دې کې 4 ترمینل چې دا شین دی د ټمپریچر انډیکیټ لپاره استعمالیږي. کله چې بیټري هیټ کیږي او ګرمیږي، نو ټمپریچر انډیکیټ دا سیګنل ورکوي پروسیسر ته، او پروسیسر دوستانو د بیټرۍ حفاظت او ساتنه کوي د ګرمېدو او سوځېدو څخه. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د موبایل د بیټرۍ د ترمینلو په رابطه باندې وا. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوې د خپلو ملګرو سره لایک او شیر کړئ، ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.